د بشر په ژوند کې د ځینو نویو علومو او ټکنالوژیو چټک پرمختګ او په ورته وخت کې اغیز مخ په زیاتېدو دی. انسانانو په دې کمو کلونو کې د ټکنالوژۍ په برخه کې پرلپسې لوی پرمختګونه کړي دي. په دې پرمختګونو کې تر ټولو لوی پرمختګ او لاسته راوړنه مصنوعي ځیرکتیا ده. په ننني مطلب کې به د مصنوعي ځیرکتیا پیژندنه، مثبت او منفي اغیزې او همدارنګه په دې بغږیږو چې ولې انسانان له مصنوعي ځیرکتیا نه په ویره دي. هیله ده چې ملتیا مو وکړئ او چینل در سره سبسکرایب کړئ. د 21مې پیړۍ د ټکنالوژۍ په برخه کې تر ټولو لوی انقلاب مصنوعي ځیرکتیا ده چې ځینې انسانان ترې نه ویره لري، ځینې ورته خوشبینه دي او ځینې لا تر اوسه ترې خبر نه دي. که راشو پښتنو ته، ډیری پښتانه که هغه د لر دي او که د بر دي لا تر اوسه ترې خبر هم نه دي. نو ښه به وي چې لومړی به په مصنوعي ځیرکتیا لږ څه رڼا واچوم. مصنوعي ځیرکتیا د ماشینونو ځیرکتیا ده. که تاسو د انسان د استدلال، منطق، ارزونې او د پریکړې وړتیاوې په یو ماشین کې ځای پر ځای کړئ چې د الګوریتمونو په مرسته دغه کړنې ترسره کړي، نو تاسو به له یو ځیرک ماشین سره مخ وئ چې تر ډیره بریده د انسان کار ترسره کوي. خو یو توپیر پکې دا دی چې انسان د نوښت ځواک لري، خو ځیرک ماشین یوازې د الګوریتمونو په مرسته له شته ډیټا څخه په کار اخیستلو سره د انسان یادې شوې وړتیاوې تر یو بریده ترسره کوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي هغه هیوادونه چې د مصنوعي ځیرکتیا په برخه کې له نورو هیوادونو مخکې شي په راتلونکي کې به د نړۍ مشري وکړي. همدارنګه چین او متحده ایالات هغه دوه هیوادونه دي چې د مصنوعي ځیرکتیا په برخه کې یو له بل سره سخت سیال دي. چین هم په رسمي توګه اعلان کړی چې تر 2030 میلادي کال پورې به د مصنوعي ځیرکتیا په برخه کې د نړۍ مشر شي او د دې هدف لپاره د مصنوعي ځیرکتیا د بیلابیلو پروژو پلي کولو ته 10 میلیارد ډالر ځانګړي کړي. د سی ان بی سی د شمیرو له مخې په 2018 میلادي کال کې د امریکا حکومت د مصنوعي ځیرکتیا په برخه کې شاوخوا 4.4 میلیارد ډالر پانګونه کړې. د 2019 میلادي کال په فبروري کې د متحده ایالاتو پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ د مصنوعي ځیرکتیا د نوښت پلي کولو اعلان وکړ ترڅو د څېړنې او پراختیا، زیربنا، حکومتدارۍ او سیاست، کار او بین المللي تعاملاتو په برخه کې له سیالو هیوادونو د شاته پاتې کېدو جبران وکړي. د مصنوعي ځیرکتیا په کارولو سره د انسانانو ډیری ستونزې به حل شي او همدا ډول انسانان به له ډیرو ننګونو سره هم مخ کړي. ډیری دې ته اندېښمن دي چې د دغه ټکنالوژۍ په کارولو سره انسان په تدریجي ډول له حذف سره مخ دی او د نړۍ په ګوټ ګوټ کې به ډیری انسانان د بیکارۍ له ناورین سره مخ شي. خو په کاپیټالیستي ټولنو کې ډیری خلک ورته خوشحاله ښکاري. دوی وایي چې د دوی ډیری کارونه به وروسته له دې په مصنوعي ځیرکتیا سمبال ماشینونه او روباټونه ترسره کړي او انسانان به یوه آرامه ساه واخلي. وایي کله چې پاسکال د لومړي ځل لپاره د حساب ماشین جوړ کړ نو ډیری ساینسپوهان په دې اند وو که د حساب ماشین د ټولو ګټه اخیستنې ته وړاندې شي نو د ریاضي ټغر ټول وګڼه او د دې ماشین د جوړېدو په وړاندې خپل توند غبرګونونه ښکاره کړل. خو نن ورځ خبره برعکس ده. د حساب د ماشین کارونې نه یوازې د ریاضي ټغر ټول کړ بلکې د ریاضي او الګوریتم په مرسته د انسان په ژوند کې د مصنوعي ځیرکتیا په نامه یو نوی انقلاب خپل څرک راښکاره کړ چې په 21مه پیړۍ کې ساری نه لیدل کیږي. همدارنګه کله چې په 13مه پیړۍ کې انګلیس د صنعتي انقلاب له څرک سره مخ شو د انسان ورځنیز او ټولنیز ژوند له بیلابیلو بدلونونو سره مخ شو. صنعتګر ورته خوشحال و خو له بلې خوا کروندګر ناخوښ و. کارګرانو به ویل زموږ لوی دښمن ماشین دی نه سرمایه داران. ماشین زموږ ژوند را څخه واخیست او موږ یې وزګاره کړو. خو که نن ورځ دغې مسلې ته کتنه وکړو نو ویلی شو چې همدا د انګلیس صنعتي انقلاب و چې نورو انقلابونو ته یې لار وپنځوله. انسان باید ډیر محتاطانه پر مخ لاړ شي ځکه هر بدلون خپل مثبت او منفي اغیزې لري.
مصنوعي ځیرکتیا هم همداسې وګڼئ. که چیرې انسان په ښه توګه دا ټکنالوژي وکاروي او افراط پکې ونه کړي، مثبتې اغېزې به یې وویني. جاپانیان د دې ټکنالوژي له احتمالي زیانونو څخه د مخنیوي لپاره غواړي په خپل ښوونیز سیستم کې هر اړخیز بدلون راوړي. دوی وایي موږ باید خپل ښوونیز نظام دومره غښتلی کړو چې حتی مصنوعي ځیرکتیا هم په راتلونکي کې زموږ وګړي اغېزمن نه کړي، او کوم کارونه چې مصنوعي ځیرکتیا یې ترسره کوي زموږ راتلونکی نسل یې هم ترسره کړی شي. نن ورځ موږ کولی شو مصنوعي ځیرکتیا په بیلابیلو ډګرونو کې وکاروو، له صنعت او تجارت نیولې بیا تر سیاسته پورې. په ټولو برخو کې خپل اغېزمنتیا لري. لکه په انټرنیټ کې د بیلابیلو چټونو رامنځته کېدل د دې ټکنالوژۍ کارونه انسانانو ته اسانه کړې ده. نن انسانان کولی شي د دې ټکنالوژۍ په مرسته خپلې بیلابیلې چارې پر مخ یوسي، پوښتنې ترې وکړي، لیکنې پرې وکړي او همدارنګه د نړۍ د پیښو په هکله د دوی ارزونې واوري، طرحې پرې جوړې کړي او خپل بیلابیل ورځنیز چارې یې په ملتیا ترسره کړي او په بیلابیلو برخه کې سپارښتنې وکړي. نن ورځ موږ نشو کولای داسې څانګې ته ګوته ونیسو چې مصنوعي ځیرکتیا نه وي اغېزمنه کړي. دا و زموږ چمتو شوي معلومات. هیله ده چې د خوښۍ وړ مو ګرځېدلي وي. د داسې نورو معلوماتو لپاره زموږ چینل در سره سبسکرایب او په کمنټونو کې مو خپل نظرونه را سره شریک کړئ. تر بلې ویډیو مو په الله سپارم.